استاذ کرکټ فوټبال او داسې نورې لوبې کول شرعاً روا دي او که ناروا؟ دوه شی پکې ضروري دي. کرکټ فوټبال او نورې لوبې کول دوه شی پکې ضروري دي. یو دا ضروري دي چې نیت به صحیح وي، صحیح نیت یې باید وکړي، په نیت د ورزش یې وکړه، بالکل جایز دي. او دوهم خبره پکې دا ده چې د دې کارو د کولو په وخت کې باید و عباداتو ته نقصان نه ورسیږي. بعضې خلک دومره کې مشغوله سي چې بیا فرض ځینې پاتې وي، لمونځ ځینې پاتې وي. دا د فرایضو خیال وساتل سي. او دریم د شرعي حدودو خیال وساتل سي. شرعي حدود څه مطلب؟ بعضې خلک داسې لباس بیا اغوندي چې په هغې عورت ښکاروي. د عورت ښکاره کول دا ناروا دي. عورت په تنهایي کې چې هم څوک ښکاره کړي ناروا دي، د خلکو په مخ کې خو بیخي ناروا دي. نو چې نیت صحیح وي، او دوهم دا دی چې فرایضو ته نقصان نه ورسیږي، او دریم دا ده چې ستر و حجاب و اسلامي شرایط پکې مراعات سي. او څلورم شرط دا دی چې شرط به نه وي پکښې کې. بعضې خلک شرط سره یږدي چې دومره که تا وګټل دومره به در کومه، که ما وګټل دومره به راکوې. که دا خبرې نه وي پکښې کې بالکل جایز دي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې حبشانو ته اجازه ورکړل. حبشو دا نیزه بازي کول، نیزه دا موږ ته خلک چې ښکار ورته وایي. نبي علیه السلام ورته ولاړ، ورته کتلی یم. صحابه کرام نبی علیه السلام زغلولي دي چې کله د دغه څخه ولاړ سي، الله دې زموږ ته نصیب وکړي، د مدینې منورې څخه چې ووځې د احد په طرف باندې په لاره کې یو ځای راځي، یو مسجد دی، هغه مسجد ته مسجد مسابقه وایي. مسجد مسابقه ځکه ورته وایي چې هلته نبی علیه السلام صحابه کرام په مابینځ کې مسابقه وکړ، سره ویې زغلوله چې وزغلي څوک تیز دی. نو ځغاسته دا بازي ثابته ده، نورې بازیانې په اسلام کې ثابته دي. امداد الاحکام مولانا ظفر احمد عثماني صاحب پر دې موضوع تفصیل کړی دی، بالکل جایز دی.